لمنه ملګرو په دې هیله چې ښه یاستئ. د ریاکټ نیټیو په اتمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ په سنیک بار باندې کار کوو. نو که زه دلته خپل اپلیکیشن ته راشم او په دې باندې کلیک واخلم، نو دلته تاسو وګورئ یو الرټ راځي. صحیح، د دې الرټ په ځای باندې باید موږ یو سنیک بار وښیو. همدارنګه که زه یو سټوډنټ اډ کوم، دې ځای کې فرضاً نومان اجمل او دې ځای کې عمر ورکوم، لکه په اډ سټوډنټ باندې کلیک اخلم، نو تاسو ته ښکاري یو الرټ موږ ته ښودل کېږي. د دې الرټ په ځای باندې باید موږ سنیک بار وښیو. نو تر هر څه لومړی باید تاسو کلاینټ ته راشئ. صحیح ده، او په کلاینټ کې چې دی دلته تاسو وګورئ موږ میسیجونه چې دی الریډي د بیک اند څخه راوړي دي. صحیح ده، په بیک اند کې لیکلي. نو وخت کې په بیک اند کې موږ میسیج لیکلی دی، نو په د بیک اند میسیج چې دی باید موږ په فرنٹ اند کې دلته ښکاره کړو. دلته په کلاینټ کې لیکلو ته بیا ضرورت نشته دی. صحیح ده، نو زه به دلته راشم او په دې ځای کې به دا زه ریموو کړم او د دې په ځای باندې به زه خپل ریزلټ شو کړم. صحیح ده، ځکه ریزلټ کې ما سره الریډي میسیج شته. په اپډیټ کې هم موږ دا کار کړی دی. صحیح ده، مخکې نه په ډیلیټ کې هم او همدارنګه په کریټ کې هم موږ دا کار کړی دی. صحیح شو، دا به زه سیو کړم. او د دې نه وروسته راځو یو لایبرري ده، هغه به موږ انسټال کړو د سنیک بار لپاره. زه به دا خپل سرور سټاپ کړم. اوس په دې ځای کې زه هغه لایبرري هغه پیکیج چې دی هغه به انسټال کړم. نو هغه پیکیج موږ سره npm install react native paper نومیږي. زه چې په دې باندې کلیک واخلم دا اوس ما سره اتوماتیکلی انسټالیږي. لږ وخت نیسي. ښه، دا ما سره انسټال شو. اوس به دې نه وروسته راشو، بېرته به خپل اپلیکیشن سټارټ کړو. npx expo start دا به الاو کوي. ښه، زموږ اپلیکیشن موږ سره بیلډ شو. صحیح ده، نو لومړی تر هر څه د مخه راځو دلته لایوډ ته او په دې ځای کې موږ پیپر پرووایډر چې دی دا امپورټ کوو. نو دا به څنګه امپورټ کوو؟ دلته به راشو امپورټ به ولیکو. صحیح ده، او دې ځای کې ورته ولیکو چې فرام ریاکټ نیټیو پیپر. صحیح شو، دې لایبرري نه به تاسې دا امپورټ کړئ. چې به امپورټ کړئ دلته به ورته ولیکئ چې پیپر پرووایډر. دا پیپر پرووایډر به راواخلئ، دا به دلته ټاپ کې تاسې کال کړئ. صحیح شو، په دې شکل باندې پرووایډر چې دی دا به بند کړئ دلته د سټک نه لاندې. صحیح شو، که دا تاسو چېرته ونه کړئ نو ستاسې سنیک بار چې دی هغه تاسو سره کار نه کوي. صحیح، سنیک بار چې دی یو میسیج شو کوو موږ، لکه فرضاً سټوډنټ ډیلیټډ سکسسفولي، وروسته بېرته موږ سره اتوماتیکلی ایډ کېږي. نو دا اولنی پروسیجر دی چې دا باید تاسې په خپل اپلیکیشن کې په لایوډ یعنې روټ لایوډ کې باید تاسې دا پیپر پرووایډر چې دی دا د ریاکټ نیټیو پیپر څخه راواخلئ او دلته یې کال کړئ. دا کار موږ سره وشو. کلاینټ کې هم موږ ټول میسیجونه چې دی د بیک اند څخه ورسره اخلو. صحیح ده، په دې شکل باندې. نو زه دا هم کلوز کوم. اوس راځو اډ سکرین ته. صحیح ده، زه چې دې ځای ته راشم او یو سټوډنټ اډ کوم، باید د الرټ په ځای باندې ماته چې وښیي یو پراپر میسیج دې ځای کې وښیي. نو دا به زه څنګه کوم؟ نو په لومړي قدم کې به تاسې دلته راشئ او یو دو ویریبل به جوړ کړئ. صحیح ده، کانسټ یو ته به ویزیبل نوم ورکړئ، سیټ ویزیبل دا فنکشن شو. او د دې نه وروسته به راشئ تاسې ورته ولیکئ چې یو سټیټ. صحیح ده، او په دې ځای کې به تاسو ورته ولیکئ چې دا ما سره بولین دی. صحیح ده، او بولین کې به کومه ویلیو ما سره داخلي؟ فالس. صحیح، دوهم چې دی موږ سره میسیج دی، دلته به ورته فنکشن ولیکئ سیټ میسیج. صحیح شو، او دلته به راشئ د دې ډیفینیشن به وکړئ چې دا موږ سره سټرینګ دی په دې طریقه باندې. نو دا دوه ویریبل موږ ډیفاین کړئ، یو بولین ویریبل دی موږ سره او بل چې دی سټرینګ ویریبل دی. اوس به دې نه وروسته راشو موږ به یو فنکشن جوړ کړو. صحیح ده، دې فنکشن ته به زه نوم ورکړم کانسټ شو سنیک بار. صحیح شو، دا به ما سره څه کوي؟ یو کال بیک به لري په دې شکل باندې. او په دې ځای کې چې دی زه به یو میسیج ورپاس کړم. صحیح ده، دا میسیج به ما سره چې سټرینګ وي. صحیح، اوس به دې نه وروسته زه راشم سیټ ویزیبل، دا ما سره چې کړه ټرو کړه. صحیح شو، که دې فنکشن ته چېرته کال وشو نو لومړي قدم کې ته چې وکړه سنیک بار ما سره ویزیبل کړه، یعنې ټرو کړه د دې ویلیو. صحیح ده، د دې ویزیبل ویلیو ما سره ټرو کړه. او دوهم قدم کې چې وکړه سیټ میسیج کې ماته دغه میسیج چې زه ورپاس کوم دا ماته څنګه کړه په دې میسیج کې شو کړه. صحیح، دا په دې ډول باندې شو. اوس به د دې نه وروسته موږ راشو چې تاسې دا سنیک بار میسیج په کوم ځای کې ښایي. صحیح ده، نو دلته به تاسې راشئ فار ایگزامپل زه غواړم چې باټم کې دا چې کوم ډیفاین کړم، نو سره کوم به کوم دلته به راشم. صحیح ده، په دې ځای کې به زه ولیکم ویو. صحیح، په دې ویو کې به چې دی زه خپل سنیک بار شو کوم. تاسو چې سنیک بار ولیکئ دا ګوره د ریاکټ نیټیو پیپر څخه راخلي، دا یو کمپوننت ده موږ سره. صحیح، بیا به راشئ دا به کلوز کړئ په دې شکل باندې. دا ځینې پراپرټیانې تاسو څخه غواړي او پراپرټیانې به تاسو ورته ورکړئ. لومړی پراپرټي موږ سره چې دا ویزیبل ده، نو په ویزیبل کې به موږ ورته هغه ویزیبل ویریبل چې موږ بولین پاس کړی دی دا ویریبل دا به ورته تاسې پاس کړئ. صحیح شو، همه پراپرټي چې دا موږ سره ډیوریشن ده چې دا به څو سیکنډه ما سره دلته ښکاري په سکرین باندې او بیا به د هغې نه وروسته دا خپله بندېږي. نو تاسو به دلته راشئ 3000 به ورته ولیکئ، 3000 ملي سیکنډه. صحیح ده، یعنې 3 سیکنډ. بیا د دې نه وروسته یو بله فنکشن دا ما سره لري ان ډسمس په نوم باندې. ان ډسمس چې دا یو کال بیک لري او په دې کې موږ کولی شو چې سیټ ویزیبل
دا ورته فالس کو صحیح شو یعنی 3 سکند وروسته به دا انډسمس فنکشن ما سره چی کیږي کال کیږي په دې شکل باندې بیا د دې نه وروسته چې موږ سره یو بل کمپوننت راځي چې هغه ته موږ ټیکسټ وایو صحیح ده نو اوس به موږ خپل میسج ورته خایو نو میسج به څنګه خایو دلته موږ راشو ټیکسټ کمپوننت ته د ریاکټ نیټیو څخه راواخلو او دلته موږ میسج ورپاس کوم میسج ورپاس کو هغه ویریبل چې موږ په سټرینګ کې جوړ کړی صحیح ده دا به موږ په دې شکل باندې ورپاس دا دلته راشي میسج موږ سره موجود دی صحیح ده دا به موږ په دې شکل باندې ورپاس نو دا سنیک بار ما سره جوړ شو په دې برخه کې اوس به راشو دا به ټیسټ کو څنګه به ټیسټ کو لومړي قدم کې بدل راشو سبمټ سټوډنټ فنکشن ته سبمټ سټوډنټ فنکشن کې موږ دلته د الرټ په ځای باندې خپل هغه میسج پاس کو صحیح ده نو میسج موږ د بیک اند نه راخلو دلته بولیو چې کانست ډاټا از ایکوال ټو اویټ صحیح ده نو په دې ډاټا کې موږ سره دا ټول اي پی آی ریسپانس موجود دی په دې ویریبل کې اوس به راشو او په دې ځای کې ورته ولیکو چې شو سنیک بار موږ خپل فنکشن ورته ولیکل صحیح ده د شو سنیک بار کې موږ خپل میسج پاس کوو څنګه به پاس کوو دلته به راشو ډاټا ډاټ میسج صحیح شو اوس ګورئ دغه ډاټا میسج چې دا موږ سره د بیک اند څخه راځي تاسو دلته وګورئ موږ میسج چې پاس کړی دی صحیح ده دې ځای کې موږ میسج پاس کړی نو سټوډنټ اډیټ سکسسفولي به موږ سره دلته په پراپر سنیک بار میسج کې شو کېږي دا زه سیف کوم اوس دلته راځم او یو سټوډنټ اډ کوم ورته لیکم فرزان نعیم احمد خان صحیح شو په دې ځای کې ورته عمر ورکوم 23 کاله چې کله زه په اډ باندې کلیک واخلم نو تاسو ښکاري په دې ځای کې ما سره یو میسج راشو خو سټوډنټ اډ شو 3 سکند وروسته چې دا ما سره خپل ډیسمس کیږي کلوز کیږي صحیح ده نو که تاسو راځي دې ته نو سټایل ورکوي نو هم کولای شئ چې سټایل ورکړئ زه به راشم دلته ټیکسټ به سټایل ورکړم تر څو دا موږ سره معلوم شي پراپر شکل باندې صحیح ده دلته به ولیکم چې سټایل از ایکوال ټو په دې رقم باندې د دې کلر ماته چې کا سپین کا صحیح ده فونټ ویټ ماته بولډ په دې شکل باندې صحیح ده نو دا به زه سیف کم د دې نه وروسته زه راځم ویو ته چې لږ سټایل ورکوم دلته ورته لیکم چې سټایل صحیح ده دلته ورته لیکم چې دا به ما سره فلیکسي بله خبره دا ده چې دا به ما سره مارجن ټاپ دی واخلي څومره 50 پکسله دی واخلي او د دې نه وروسته زه ورته لیکم چې دې بیک ګراوند کلر دی ما سره کمی صحیح ده فرزن وایټ دی نو بس ته دومره سټایل صحیح ده بیا سټایل تاسو پورې تړلی دی چې سره کوم سټایل ورکوئ ورکړئ دلته راځم په اډ سټوډنټ باندې بیا کلیک اخلم او دلته ورته لیکم چې شاهد رحیم صحیح شو د پلان نوم یې سټوډنټ ایج چې دی فرزن 50 نو چې زه په اډ باندې کلیک واخلم نو تاسو ښکاري سټوډنټ اډیټ سکسسفولي په دې ځای کې ښایسته یو پراپر سنیک بار موږ ته راښکاره شو او دا بیا موږ سره ریموو شو صحیح شو یعنی خپل 3000 ملي سکند یا 3 سکند وروسته خپل موږ سره دا ډسمس شو نو دا د سنیک بار برخه و راځم په ډیلیټ کې هم دا کار کوم په ډیلیټ کې موږ څنګه کوو را به شو هو هم دا کار چې موږ دلته کړی دی دا به موږ دې ځای نه کاپي کوو صحیح شو بیا موږ دې لپاره یو سپیسیفیک کمپوننت دلته هم جوړولی شو راځم زه په ډیلیټ باندې کار کوم په ډیلیټ کې موږ څنګه کولی شو دلته به زه راشم په دې ځای کې به دا پیسټ کړم صحیح شو و د دې نه وروسته چې دی زه به راشم صحیح او بیا به راشم دلته دا به زه کاپي کړم دې ځای نه د دې ویو لاندې به زه دا واچوم صحیح شو سنیک بار چې دی دا به موږ امپورټ کړو د ریاکټ نیټیو پیپر څخه صحیح ده دا موږ سره امپورټ شو اوس به دې نه وروسته راشو شو سنیک بار په دې کې به خپل میسج ورپاس کړو نو موږ مخکې میسج په دې ډول باندې لیکه صحیح ده دا به اوس دې ځای نه ریموو کړو او دلته به راشو ورته ولیکو چې کانست ډاټا میسج یعنې د بیک اند څخه راواخله او دلته ورته ولیکو چې شو سنیک بار او په دې ځای کې به موږ ډاټا میسج ورپاس کړو صحیح شو په دې شکل باندې اوس خبره دا ده چې دا خو موږ سره ډیلیټ میسج دی دلته به موږ راشو دلته بیک ګراوند وایټ کو او په دې ځای کې به موږ سنیک بار ته چې دی دې ته به لږ سټایل سټوډنټ موږ سره لوډ شو اوس به دلته راشو په ډیلیټ باندې به کلیک واخلو نو ګوره تاسو ته ښکاري چې هغه میسج موږ سره ډېر فاست لاړه صحیح ده یعنې دې مین سکرین ته موږ ریډایرکټ کړو خو دلته موږ ته میسج شو نه شو نو موږ دلته راشو په دې ځای کې به یو سیټ ټایم آوټ فنکشن واچو صحیح ده سیټ ټایم آوټ په دې شکل باندې او دا به موږ سره یو کال بیک لري صحیح ده په دې ځای کې به موږ ورته ولیکو چې دا د 3000 ملي سکند وروسته ما سره شي کېږي کال کېږي صحیح ده یعنې ما راوټر بیک ته 3 سکند وروسته بوزي نو زه به دا سیف کړم دا چې زه وخت کې سیف کړم نو تاسو دلته اوس راشئ دا نیم ډیلیټ کړئ ډیلیټ باندې کلیک واخلئ نو تاسو ښکاري سټوډنټ ډیلیټډ سکسسفولي په دې ځای کې راښکاره شو اوس به راشو د اکبر خان چې دا به ډیلیټ کړو نو تاسو ښکاري سټوډنټ ډیلیټډ سکسسفولي ښایسته یو میسج دې ځای کې پراپر میسج موږ سره راښکاره شو زه راځم دا علي ډیلیټ کوم نو دې ځای نه زه کولی شم چې علي هم ډیلیټ کړم صحیح شو سنیک بار چې موږ یو پراپر میسج غواړو چې په اپلیکیشن کې شو کو تاسو کولی دا بیا مختلف قسمه ډیزاین کوي په سټایل باندې نو دا ویډیو هم دلته بس کوو نو تر بلې ویډیو د خدای په امان ښه وخت ولرئ